غزني ته د ولسمشر غني سفر. هلته یې څه وویل او څه یې وکړل او څنګه یې په غونډه باندې بریدونه وشول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن غزني ولایت ته تللی و. له ولسمشر غني سره امرالله صالح، حمدالله محب او نور لوړپوړي چارواکي هم وو. د ولسمشر غني د دغه سفر پر مهال پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر دې چې حتی خبریالانو ته هم اجازه نه وه چې د ولسمشر د سفر او لیدنو پوښښ ورکړي او په ښارونو کې هم تر ډیره لارې بندې وې. خو له دومره امنیتي تدابیرو سره بیا هم کله چې ولسمشر غني په غزني کې وو، 4 راکټي مرمۍ د غزني پر ښار ولګېدې چې یوه یې د ولسمشر غني له غونډې یوازې 200 متره لرې وه. په هر حال ولسمشر غني په غزني کې د ډیر کم وخت لپاره پاتې شو. هغه د خپل سفر پر مهال په خپلو خبرو کې وویل سولې ته ژمن دی او په وینا یې له سولې څخه مو موخه په پراخه غېږ کې د ټولو افغانانو را یو ځای کېدل دي. هغه زیاته کړه د سولې پروسې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو برخلیک روښانه شي. غني وایي دا شرط نه بلکې مسؤلیت دی. ښاغلي غني امنیتي وضعیت ته په اشارې سره وویل که پر خپل وخت د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس به ټول افغانستان له امنیتي پلوه بل وضعیت درلود. دغه راز ښاغلي غني له غزني والو سره ژمنه وکړه چې د غزني ښار د انکشافي پلان د برابرولو ترڅنګ به د اوبو لګولو سیستم هم احیا کیږي او د غزني بالاحصار او ویجاړ شوی فرهنګي مرکز به د ملي پراختیا شرکت له لوري بیا ورغېږي. ولسمشر غني ژمنه وکړه چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پوره هڅه کوي. ولسمشر غني د غزني د ټولو ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له خلکو د یوې میاشتې مودې غوښتنه وکړه. په هر حال ولسمشر غني په داسې حال کې د غزني د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته تللی و چې له هغه ځایه د پراخو نامنوي خبر ورکول کیږي او داسې راپورونه هم موجود دي چې طالبان غواړي دغه ولایت سقوط کړي چې دا خبرې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل کړې وې. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.